پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه مخ ته یو خبره پیښی چې الله تعالی د دنیا کې هر نبی ته یو دعا ورکړې ده. 1,40,000 زیاتو کم انبیا او پیغمبران راغلي دي. الله تعالی هر نبی ته یو دعا ورکړې ده چې هغه دعا به پر هغه ځای باندې ساعتن فساعتن غړي په غړي الله تعالی دستي قبلوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته ما ته الله تعالی یو دعا راکړې ده. یو صحابي ورته د الله رسول نور انبیا او هغه دعا غوښتې ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې څومره انبیا زما مخ کې تیر شوي دي هغوی ټولو د مځکې پر مخ د خپل حاجت او ضرورت متعلق هغه دعا غوښتې ده. یو صحابي ورته د الله رسول تا د دعا سره تا هغه دعا غوښتې ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ما هغه دعا د خپل امت د ګناهګارانو دپاره د قیامت د میدان د شفاعت دپاره خوندي کړې ده چې کله د قیامت په میدان کې زما د امت سره معامله سخته سي حساب و کتاب سخت سي نو زه به بیا د قیامت په میدان کې هغه دعا د الله تعالی دربار ته پیښوم. د هغې دعا په ذریعه به د خپل امت سره د اسانۍ مطالبه کوم او د هغې دعا په ذریعه به د شفاعت مقام ته ځان رسوم. د خپل امت دپاره به شفاعت پیښوم. روایاتو کې راځي چې کله امتیان د قبرونو سره پورته سي او د حساب و کتاب میدان ته راځي او د دوران کې د هغې سره معامله ډېره سختي او 9 کاله پر یو ځای باندې په انتظار باندې ولاړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دې وخت کې به زه هغې خپله دعا د الله تعالی په دربار کې پیښوم. د هغې دعا په ذریعه به الله تعالی ما ته شفاعت کبرا را په نصیب کوي او د شفاعت کبرا په ذریعه سره به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د شفاعت کبرا په ذریعه سره به زه د خپل امت شفاعت کوم د قیامت په میدان کې. حضرت عایشه مبارکه ورته د الله رسوله امت کې خو قیامت په میدان کې 18,000 قوم انسانان حاضر دي نو دې دومره قومونو انسانانو کې به ته خپل امتیان څنګه پیژنې تا ته به څه در معلومیږي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي حمیره چې کله د یو چا تور آس دی د هغې پښې سپینې دي د هغې د تندی او مخ سپین دی او د بل چا په تکو تورو آسانو باندې ګډ سي ایا دې سړي څه به د خپل حیوان او آس ورک سي چې د دې پښې هم سپینې دي او د دې تندی هم سپین دی او نور حیوانان مکمل تک تور دي. حضرت عایشه مبارکه ورته وایي چې خپل په دې شکل باندې د دې سړي څه د خپل آس او حیوان نسي ورکېدی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي د قیامت په میدان کې به زما د امتیانو لاسونه او پښې او زما د امتیانو تندی او جبین دا به د اوداسه د اوبو په خاطر د اوداسه د تازه کولو په خاطر باندې داسې ځلیږي چې په ټوله قیامت بې ننداره کې او ټوله قیامت کې به د انسانانو څخه ممتاز وي. نو ما ته به پر دې باندې د خپل امت کسان را معلومیږي د هغې څه وروسته به زه شفاعت کوم. لیکن الله تعالی د دې دعا په ذریعه سره زما سره څومره وعده د شفاعت کوي. نو الله تعالی چې کله دته شفاعت کبرا په نصیب ورکړي نو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ستا امت کې به 80,000 کسان هغوی ستا د شفاعت کبرا په خاطر باندې بغیر د حساب و کتاب جنت لسي. یا د امامانو په شکل یا د علماو په شکل یا د صلحاو په شکل یا د نیکانو په شکل 80,000 کسان به الله تعالی د امت کې داسې پیدا کوي چې الله تعالی به د هغوی سره حساب و کتاب نه کوي. لیکن د هر 80,000 کسانو کې د هر سړي سره به د خپلو دوستانو د خپلو محبینو او د خپلو متعلقینو او د هغې انسانانو چې په دنیا کې د ده سره تعلق او گزاره وه د هر بنده سره به 80,000 ګناهګاران د شفاعت په شکل ورسره وي. لکه د ده سره چې الله تعالی حساب کتاب نه کوي بیا چې په دې بنده باندې کوم 80,000 کسان فسې دي ګناهګاران الله تعالی د هغوی سره هم حساب کوي. نو 80,000 ته چې په 80,000 کې ضرب وله ورکړي نو 1 ارب 40 کروړه انسانان دا به د پیغمبر د شفاعت کبرا او د دعا په خاطر باندې د قیامت په میدان کې بلا حساب او بلا کتاب جنت لځي. د دې سره الله تعالی حساب او کتاب نه کوي. لیکن چې کله الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا وعده کوي چې ستا د امت 1 ارب 40 کروړه انسانان دا بغیر د حساب او کتاب جنت لروان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی جړه شروع کی چې الله زما امت خو ډیر زیات دی او زما د امت انسانان ډیر زیات دي او زما د امت افراد په ډېر کثرت کې دي نو دی کې چې 1 ارب 40 کروړه انسانان بلا حساب او بلا کتاب ولاړ شي دا نور سره بس کیږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپله ژړا او دعا شروع کوي نو الله تعالی ورته پیغمبره د قیامت په میدان کې زما ستا سره وعده په دې شکل ده چې زه به 3 لپې انسانان ستا د امت د جهنم سره کاږم او دا به جنت ته نو د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د الله تعالی دا وعده اوري د هغې څه وروسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه ته تسلي او اطمینان